درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغان امنیتي ځواکونو یو افسر په کوټه کې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. په کوټه کې یو شمېر سرچینې او د افغانستان قونسلګرۍ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو یو ډګروال سردار محمد هوتک څو ورځې وړاندې د کوټې له منانسلو لارې نامعلومو کسانو تښتولی او تر دې دمه یې برخلیک نه دی څرګند. په کوټه کې د ښاغلي هوتک ملګرو بي بي سي ته ویلي نوموړی څو ورځې وړاندې له زابل ولایته کوټې ته راغلی و او هڅه یې کوله چې امریکا ته ولاړ شي. سرچینو بي بي سي ته ویلي ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي اردو ډګروال و، خو د نوموړي د دندې پر هغه ګارډ چې بي بي سي لیدلی د افغانستان ملي پولیس لیکل شوي. په کوټه کې افغان قونسل جنرال عبدالخالق ایوبي له بي بي سي سره خبرو کې وویل دوی ته هم دا معلومات رسیدلي چې د ملي اردو یو ډګروال سردار محمد هوتک نامعلومو کسانو تښتولی دی. ښاغلی ایوبي زیاتوي چې په کوټه کې له پاکستاني چارواکو پوښتنه کړې، هغوی ورته ویلي له موږ سره نشته. بي بي سي د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیالنګو ته بیا ټلیفونونه وکړل او د واټساپ له لارې یې همدا پوښتنه ورته ولیږله، خو لا یې هم له نوموړي په دې تړاو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. تر دې وړاندې په کوټه کې چارواکو یو شمېر هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي وو چې دې ښار ته یې پناه وروړې وه. چارواکو هغه وخت بي بي سي ته ویلي وو چې دوی نور افغان کډوال نه قبلوي، ځکه یې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ولیږل. خو د ډګروال سردار محمد هوتک په هکله ان دا هم نه دي ویل شوي چې نوموړی یې بیرته افغانستان ته لیږدولی او که څنګه. په کوټه کې د ملتپال پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړي نصیب خان له بي بي سي سره خبرو کې وویل سردار محمد هوتک څو ورځې وړاندې کوټې ته راغلی و او همالته له ملګرو سره و چې د روانې میاشتې پر 21 نیټه له منانسلو لارې نامعلومو کسانو وتښتاوه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.